باعث جوړېږي. هر هغه کار چې قدرت یعنې نیچر وي د هغې په کولو باندې سکون کېږي. نه وایي ما خپل لمونځ وکړو سکون راته میله کړو، ولې ستا کار داسې و. هر هغه کار چې ستا کار وي هغه چې کوې په هغې باندې سکون میلوېږي. هر هغه کار چې هغه د انسانیت نه لرې وي، د انسانیت نه آوټ وي، قدرت یې نه مني، په هغې باندې سړي ته بې سکوني جوړېږي. ویې هم کړي خوند به وي پکې خو بې سکونه. نو دا د پښتنو د یو بل سره اتحاد جوړول، اتفاق جوړول، ناستی کول، دا زموږ کار دی، ځکه پرې سکون جوړېږي. دا انسانیت دی، ځکه پرې موږ ته سکون جوړېږي. په دې کې د بلا شمېر انسانانو ګټه ده. په دې کې د پوره یو قوم پښتون چې په کروڑونو آبادي لري، د دغو د ښه ژوند زیري پراته دي. په یو ځای د یو بل سره ناستی، د یو بل سره خبره کول، ځکه پرې موږ ته سکون میلاویږي. او ملګرو د چا په میلاول کې یعنې څوک انسانان سره میلاویږي، دا خو یو انساني عمل دی. داسې خلک دي هم چې پښتانه سره میلاویږي، دوی دا نه خوښوي. یو انساني عمل نه خوښوي دوی. یعنې خلک په کار وه چې په نفرتونو باندې چې یو بل نفرت سره لري، په دې باندې خلک خفه کېدلی. دا انسانیت دی چې دوه انسانان نفرت سره لري، په هغې باندې خفه کېږي. دا انسانیت دی. دوه انسانان چې مینه سره لري، دوه انسانان چې سره یو کېږي، چې انسانان سره یو کېږي ښه ژوند دپاره، دا خو یو دا انسانیت دی. دغ سره مینه لرل، په دې باندې خوشحالېدل انسانیت دی. نو آیا موږ ته د ووایي چې آیا زموږ په یو کول، زموږ په یو بل سره ناستي، د یو بل په اتفاق باندې څوک خفه دي، څوک خوشحال دي؟ دا خو یو انساني عمل دی. په دې باندې خفه کېدل چې انسانان سره میلاویږي، یا دوی یو بل ته نه سره پرېږدل، نه سره پرېښودل چې دوی یو بل سره یو شي، دا غیر انساني عمل دی. نو د دغې عمل تر څو پورې دلته داسې پالیسۍ روانې وي چې پښتانه د یو بل سره نږدې نه شي، یو بل ته لنډ نه شي، یو بل سره ونه پېژندي، یو بل د یو بل قدر احترام نه سره وکړي، یو بل د یو بل سره خپلوالي نه ولري، تر هغو پورې په دې ژوند باندې خوشحالي ورځې نه راځي. تر هغې پورې موږ خو هر یو په خپله ضلع کې دننه مسؤل، هر یو په خپله ضلع کې دننه شخص دي. د مردان ځوانان خیبر ایجنسي غرونه، ښایسته غرونه خپل وطن نه شماري، نه د تیرا ځوانان مردان خپل ښار شماري، نه د وزیرستان ځوانان بونیر خپل شماري، نه د بونیر ځوانان وزیرستان ته خپل وطن وایي، نه د چمن خلک، نه د کویټې ښار ځوانان پېښور خپل ښار بولي، نه د پېښور ښار ځوانان د کویټې ښار خپل ښار بولي. کابل خو په کابل پاتې دی. دلته پښتانه سره په څومره ټوکړې کېږي، خو پرېږده چې بروبري وکړي. کوټه او پېښور نه دي سره یو بلکې زه وایم چې دا مردان دی، دې خوا ته لږ به یې خوا چې لږ شي بانګش به پراته وي، داسې به هلته کورم ایجنسي، داسې هلته نارت وزیرستان، هغه دغه ځایونه نه دي. 1% خلکونه چې دي دوی سره کټ دي، دوی سره پرې دي، دوی سره جلا شوي دي. دوی هر څوک یو محدود ژوند پس یو ضلع کې دننه تېروي، د خپل وطن نه ناخبر دي، د خپل وطن د ښایست نه ناخبر دي، د خپل وطن د ښکلا نه ناخبر دي، د خپل وطن د وسایلو نه ناخبر دي، د خپل وطن د مسایلو نه ناخبر دي. او زمونږ څه اجتماعي داسې نظام نشته دی. ریاست کې یو اجتماعي نظام وي چې هغه تا ته پوهه درکوي، هغه تا ته یو نصاب درکوي. په هغې نصاب کې د پښتون وطن د سره جوړېدو هېڅ ذکر نشته. په هغې نصاب کې د پښتنو د یو بل سره د مینې هېڅ داسې سوچ فکر نشته دی. په هغې کې د یو بل سره کنیکټ کول هېڅ فکر نشته. په هغې کې د پښتنو د تاریخ هېڅ ذکر نشته. په هغې کې د پښتنو د جغرافیه یا د پښتنو د وسایلو یا د پښتنو د مسایلو هغې هېڅ ذکر نشته. نو ځکه پښتانه په خپلو حالاتو خبر نه دي، په خپل تاریخ خبر نه دي، په خپلو وسایلو مسایلو خبر نه دي، ځکه دوی په دې کیسه نه پوهېږي، ځکه د دوی دپاره د یووالي اهمیت اندازه نه ورته لګي، ځکه دوی شپه ورځ محنت نه کوي چې زه زرکې یو د خلک سره یو کړمه. د خلک هر څوک چې د خپلې خاورې تاریخ پېژني، د خپلې خاورې جغرافیه، د خپلې خاورې وسایل مسایل د دغې علم وي ورته، هغه د دغې خاورې ماین دی، هغه عاشق دی. چاته هم چې د دغې پته نشته دی، نو هغه به مونږ کې کمزوری دی. په مونږ کې کمزوری هغه دی چې د چا نه د خپلې خاورې علم لرې کړی دی. نو دغه ځای په ځای کې ناستل، دغه خبرې کول، دا صرف د دغې بنیاد دپاره دي چې مونږ پښتانه بحثیت کام د یو غلط مقصد دپاره نه، د یو نیک نیت دپاره، د انسانانو د ښه ژوند دپاره چې دوی په خپله ځمکه باندې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې د په خپل ځان په خپل وجود اختیار وي.
په خپلو خلکو په خپل وطن یې اختیار وي، دو یو بل سره یو وي، د یو بل سره مینه وي، د یو بل ته احترام وي. د دې په خاطر باندې موږ یو اتفاق یو اتحاد غواړو، د یو ښه ژوند په خاطر یې غواړو. صحیح خبره ده. په دې کې به چې څوک د پښتنو د وینې سوداګانې کوي، ظاهره خبره ده هغه به په دې غوسه کېږي. کیسه خو دغه ده چې که تا اتفاق وکړه ستا په وینو چې کوم کاروبار شروع دی هغه به بندېږي. نو اوس څوک دا اتفاق نه غواړي چې څوک ستا په وینو باندې کاروبار کوي. اوس دې په دنیا کې موږ ته ځانونه راښکاره کړي څوک څوک دي، څوک چې زموږ اتفاق نه غواړي. په دې باندې موږ تقریبا ټول ښه خبرې د خپلې خاورې اتحاد اتفاق. موږ که چاته ویلي چې موږ په تا حمله کوو، یا موږ ورته ویلي چې تا نه پرېږدو مړه ودوي، یا موږ ویلي چې تا سره مو بده ده، موږ خو دا کیسې نه دي کړي. موږ دا ویلي چې په خپله خاوره امن غواړو، په خپله خاوره ژوند غواړو، خو داسې ژوند غواړو چې ما به څوک پیسینګ پرسن نه جوړوي، ما به ایکسټرا جوډیشلي ماورای عدالت څوک نه مړوي، زما په ځمکو کاروبارونو باندې به څوک قبضې نه کوي. دا ژوند دی. کیسه دا د فاټا کې ظلمونه وشول. په فاټا کې چې څومره هم ظلمونه وشول، دا ایکشن ان ایډ آف سیول پاور یو آرډیننس د دغې په ذریعه وشول. دا په فاټا و. فاټا چې مرګ شوه ختم شو، ځکه چې فاټا پاتې نه شوه نو آرډیننس دا ختم شوی. دا ختم شوی آرډیننس 5 اګست ته. 5 اګست چې کومه ورځ باندې کشمیر انډیا ځان سره زم کو کشمیریان وایي سلو هم په دغې ورځ باندې دلته کې پي کې ګورنمنټ د طرفه موږ د چا سره هېڅ بد نشته دی، خو دا خبره بده ده دا به څوک نه کوي. هغه آرډیننس چې ټوله فاټا یې برباده کړه هغه راوړ په ټوله کې پي کې نافظ او دا په پټه وشول. چونکې زموږ خو عدالت داسې په بله ژبه ځي، لهذا په عدالتي خبرې موږ پوره نه پوهېږو. وکیلانو ته د دغې اندازه لګېږي چې دا څومره خطرناک آرډیننس دی. دغه آرډیننس انډر څوک هم سیکیورټي ادارې څوک وژای هم شي، یو یا ډېر کسان چې څوک یې وژل، د چا په کور په کلي په مارکیټ په څه شي باندې قبضه کوي اکولی شي، یا څوک غیر قانوني طور باندې په کالونو د ځان سره ساتي ټارچر کوي، دا ټول کولی شي. او دا په یو کوټ کې چیلنج کېدی هم شي. دا په یو کوټ کې چیلنج کېدی هم نشي. دا په پښتونخوا باندې نافذ دی. نو پاکستان چې عدالتونه شته دی ته دغه څه ضرورت دی؟ په دې آرډیننس لاندې هېڅ ګواهي هېڅ شهادت نه چلېږي. سبا چېرته هم څوک نه پوهېږي وکیل صاحب دلته هم ناست و یا څوک کوټ ته لاړ شي ځان نه ځنې پوه پېژي دا څه شی دا فاټا خو پیغر کا شوله. اوس دا یې راوړ ټوله کې پي کې ته ټوله خیبر پښتونخوا اوس هغه آرډیننس یې پرې راوړ. په پېښور چې پښتانه وکیلان ورچک شول چیلنج یې کړ. د پېښور های کورټ انتهایی نره فیصله وکړله او دغه چې کوم آرډیننس یې راوړی و دا یې سسپینډ کړ چې دا نشي کېدلی. جج ورته وویل چې یو ځل خو فاټا په دې برباده شوله، اوس تا ټوله پښتونخوا ته دا راوړده کړه. او نن د پاکستان سپریم کورټ ورچک شو، د پېښور دا فیصله منسوخ کړله چې نه دا به وي. څومره د شرم خبره ده، څومره د شرم خبره ده. پوره سپریم کورټ یو تور قانون ته لار ورکوي. په کار وه چې سپریم کورټ خو ډایرکټ سموټو ایکشن واخیستی وای چې داسې قانون ولې راپس کېږي. هم که څوک مجرم دی خو عدالت موجود دی، دی هم د ځان دفاع کولی شي. ته هم وکیل ونیسه چې غلط وي مجرم وي خو سزا به ورکړي چې نه وي راخلاص به شي. دا کومه کیسه ده چې نه به شهادت وي نه به ګواهي وي چې چاته هم خوښه شوله څه کوي هم فول پاور کوي. دا دلته جرمونو ته په جرمونو باندې ریاستي جرمونو، ریاستي تشدد، ریاستي قبضو دغو ته لارې ورکول دي. دا قطعاً موږ او تاسو نه منو ورسره. دا نه د پښتونخوا وکیلان ورسره مني، نه یې د پښتونخوا عدالت ورسره مني، نه یې د پښتونخوا ولس ورسره مني، نه یې د پښتونخوا یوه پارټۍ ورسره مني. یو ځل یې فاټا تباه شوه د دې لاندې، اوس ټوله پښتونخوا ته دا که دومره ښه قانون وي دا شه په پنجاب یې ولګوه، په لاهور یې ولګوه. که دومره ښایسته قانون وي درته یوسه چې سم سیټینګ پرې وشي. زما په خبره ولې دا اوس تازه شی شوی دی، پته نشته دی پلینینګ به څه وي. خلک وایي چې دوم پراکسي وار روان دی. دا ظاهره خبره ده چې ته داسې قانونونه راولې، دا سوچ چې دوم پراکسي وار روان دی دا د خلکو په ذهن نور پاکې شي.
عمر پکې چې خو رښتیا لکه دا کیسې دي په ایډوانس کې تا داسې شی راوړ چې په دې کې دننه تا اسانه خبره ده چېرته ټیرر پیدا کول ټیرر پیدا کا بیا راشه چې زه هیرو یم چې درته لرې کړم بیا څوک پکې مړوه ما خپل ویلن په اسانه سطح باندې یو ځای نه بل ځای تشریف کړي نو زمونږ ستاسو وطن د دغې وطن ګټې دغې فایدې دا زمونږ ستاسو په اتفاق کې دي او د دغې وطن ټول نقصانونه زمونږ ستاسو په بې اتفاقي کې بس مونږ فیصله کول دي آیا مونږ په اتفاق کې اوسېږو که نه اوسېږو ها دا اتفاق جوړولو دا اول یعنې دا اتفاق جوړولو چې کومه دا اول مرحله ده په دې کې به په ملګرو سختي راځي په دې کې به ملګري جهلي نه خوري خبره وشوه د ارمان ثناء الله او نور خړ قمر په دې کې به شهادتونه ملګرو ورکړل هغو د دغو دپاره نه دي ورکړي چې عبث یې ورکړي دي هغې دلته هېڅ کار نه په خپله نوکري کې رایمټ شوی نه په بل شي کې صرف یې د وطن خدمت کوو د هغې لپاره کړي موږ به هر قسم قرباني ورکوو خو خپله خاوره ته به اتفاق راوړو خپله خاوره ته به اتحاد راوړو خپله خاوره ته د یو بل په منځ کې به سره کنیکټ کوو دا پښتانه چې د انګریز د دور نه یو کوشش لګیا دی چې دوی سره کټ کا دوی سره مات کا دوی سره پرې کا چې هغه ختم کړي دا خو د دشمنو کوشش ده چې موږ بیل سره وساتي باید زموږ خپل کوشش خو چې دا نه وي زموږ خپل عمل خو چې د دغې خلاف وي موږ خو خپل هغه کار نه وکړو چې دا ځنې جوړي ملګرو سپیشل د تحریک ملګري هر ځای چې دي زه د یو خبره ورته کومه چې کله هم یو خپل پښتون تا ته رد بد شروع کړي چې نه د تحریک نه دی صحیح یا تاسو نه یې صحیح یا ستاسو موقف نه دی صحیح چې دی غوسه کوي دی غلطه بلته خوله استعمالوي ته بیا نه استعمالوي ځکه چې هغه خو نه پوهېږي هغه خو په دې نه پوهېږي چې زما او ستا په یووالي کې زما او ستا فایدې دي ته خو پوهېږي نو ته به کوشش کوې چې یووالي راشي ته به کوشش کوې چې اتفاق راشي داسې الفاظ داسې جمله نشي در نه استعمال چې زموږ د خاورې اتفاق پې کمزوری کېږي تر ټولو غټ کوششونه ځینې ملګري وایي زموږ سرونه قربان سرونه نه هغه رویې به هم قربانوي چې هغه نه بې اتفاقي جوړېږي هغه خبرې به هم قربانوي چې هغه نه بې اتفاقي جوړېږي مونږ که د کام سوچ کوو مونږ که د وطن سوچ کوو مونږ که د اتفاق سوچ کوو د اجتماعیت سوچ کوو خپل ځانونه د مسایلو نه د استلو سوچ کوو بیا به مونږ ذاتي ژوند قربانوو اجتماعیت دپاره خپل ذاتي ټول کردارونه به د اجتماعیت دپاره کوو هره خبره هر عمل چې کوو یو ځل به طلب چې تلو چې په دې کې د کام خیر څومره دی خلک وایي د پی ټي ایم والا جذباتي دي دا کیسې کوي هېڅ جذباتي نه دي څوک د دلیل په میدان کې راسره کښېنئ په دلیل به سره وغږېږو په معلوماتو به سره وغږېږو د خپلو خاورو د مسایلو وسایلو په علم به سره وغږېږو که چېرې موږ پړ راغلو موږ پړئ خو که دا مخ په بل طرف رانه واړو بیا به څه وي څه دا ده چې دلته چې څومره هم یو عمل لګیا دی دا د هیچا خلاف نه دی د پی ټي ایم چې کوم دی دا د هیچا خلاف نه دی د پښتون د دشمن خلاف دی چاته هم چې پی ټي ایم خپل مخالف ښکاري دا ښکاره خبره چې د پښتون دشمن دی دا د پښتنو دشمن یې ځکه د ځان مخالف درته ښکاري چې څومره هم په دې دا ریاستي ادارې دي که نه तो कानून नाफिज करने वाले नापेद करने वाले कानून नापेद करने तो कुम कानून दे वक्त तबर कभी लगे कुम कानून दे आइन दे वक्त न मन तो दीगी मुल्क दो फौज बयान DJSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस लग गया दई ओ पागक साफियान वतनास्ती बराबर इंसानान प्राउड पाकिस्तानी अगो त लग गया दई वर्तवाई چې میسنګ پرسن دا خلک زیات تېروي 2000 دی په 2000 کې 4000 کیسونه موږ راخستي دي 3000 پاتې دي هغه سره سکو ناستو یو کسانو هم دا سوال نه وکړ چې 2000 کسان چې تا میسنګ پرسن جوړول دا خو غیر قانوني کار دی میسنګ پرسن جوړول دا غیر قانوني دي پتا به کوم اف آی آر کېږي نه دا خو د ځمکې خدای دی دا څو غلط ویلی شي
دغه چې 15 کاله کوم بیان کوه چې داسې داسې شوي دي بس دا د قرآن ټکي وو دغه نه اوټ هېڅ نه دي شوي هېڅ غلط نه شي کړی بیا دوی خپل ومنل چې زموږ نه غلطۍ شوي دي دا خو وویل فاټا مې غلطي ویې دا کیسه وشوه د ریاست لخوا وشوه 15 کاله جنګ شوی دی دا څوک مني چې دلته ظلم دی شوی د خلکو سره زیاتی نه دی شوی دا خو ټول مني چې ظلم زیاتی شوی دا مني په 15 کاله جنګ شي یوه فوجي مقدمه نشته یعنې چا یوه غلطي نه ده دا عقل مني دا دلیل مني او روانور خو ښکاره سړی و دوی وویل دا د زرداري زوی دی ښه دا خو چې یوې زرداري یې بد کوي دغه دا مطلب چې زرداري دومره زورور دی چې قانون هېڅ نشي کړی چې دی خوښه کړي چې زه څوک بد کوم بد کولی شي دغه دا مطلب و په خپله زرداري ونیول شو زرداري ونیول شو خو روانور نشي نیولی پلار یې ونیو زوی یې نشي دا عقل مني دا ګپ نه دی صفا مطلب دا دی چې دا د چا زوی شو په دې ریاست کې کیسه دا ده چې سپینې خبرې کوي بیا دلته ډېر خلک په هغې باندې ناغاغه کېږي په دې ریاست کې د فوج زور دی وویې او آینده هم څه داسې په نظر نه راځي چې دوی داسې زر کړي اول خو مونږ خلکو غلط یادولو اوس خو ټول خلک راپورته شوي دي چې یاره یو کار خو نه دی چې یعنې د عوام څه اختیار دی پارلمنټ چغې وایي چې مونږ بې اختیار پارلمنټ قانون جوړونکی خلک او پورا سیټ اپ جوړونکی پورا ملک چلونکی خلک وایي چې مونږ بې اختیاره د فاټا وسایل وړل کېږي بربادوي یې د نوره پښتونخوا چې چېرته د ډي ایچ اې په نامه چېرته د مارکېټ په نامه د پښتنو ځمکې کاروبارونه قبضه کول کېږي اوس که دا قبضه نه کېږي د پی ټي ایم مطالبات دي چې ماورای عدالت مرګونه مه کوه میسینګ پرسن مه جوړوه لینډ ماینز مه کوه کاروبارونه ځمکې مه نسه د خلکو نه دا خو چې ریاست په مني دغه سره ریاست مضبوطېږي د خلکو د دو په ادارو یقین مضبوطېږي په دې چې د دې ملک ګټه ده فایده ده پېچلېږي په دې خبرو دا چې کومې الټه روانې دي په دې باندې خوشحالول ډېر مشکل دي په دې خو به تر هغه پورې چلېږي چې تر څو پره خلک یره او یره یې چې ډېره زیاته شي بیا ختم شي یره چې په خپل حدود واړوي بیا ختم شي بیا په حدود یې اړوي نن د په یوه ضلع کې واړوله سبا په بله ضلع کې بیا به مردان ته دې په اخري به خلک راوځي نو چې راوځي دا ټول ولسونه دا د دې ملک په فایده کې دي په نقصان په نقصان کې دي نو دا نقصان خو ته ورسوي نو راشه چې وګورو چې د قوم سره د دې ملک سره غداري چا شروع کړې ده چې په دې خبره سره پوه ډېرې ساده خبرې دي پته نشته د خلک پرې پوهېږي نه که خامخا یې سترګې پټې کړي ډېر د تفصیل ضرورت خو نشته دی د فاټا یا په پښتونخوا کښې په نورو علاقو کښې شوي سلمونه د دغه حساب کتاب د دغه ولسونو په دې ریاست باندې حق دی په دغه ریاست باندې دغه ولسونو حق دی د پاکستان وزیر اعظم محترم صاحب وایي چې دا ټول ګروپونه تاسو اورېدلې دي دا کیسه دا ټول ګروپونه زموږ خفیه ادارو فوج جوړ کړي دا کیسه چا اورېدلې ده بس دا کیسه ده وکړه نو زموږ په مردان یونیورسټي کښې چې کوم ځوانان وویشتل شول دلته نو هغو کسانو ووژل نو ذمه دار ته شو ریاست ذمه دار شو چې تا جوړ کړي دا خو بیا تا وژلی په بل خوا باندې ته چې دا خبره وکړي بیا هېڅ ګناه نه دی په امریکا کې خو پرېږده چې په کوم ځای کې کوې ته یې کوه که ما وکړه بیا ګناه شي د پښتون خبره چې څوک ټوکې پرې کوي لطیفه ته نه جوړه کړي بیا تعصب نه وي خو چې د حقوق دپاره څوک وایي زه پښتون یم حقوق غواړم بیا تعصب وي چې ټوکې پرې کوي حالانکې ټوکې تعصب دی چا پرې کوي حقوق غوښتل هېڅ تعصب نه دلته د پښتون نامه بدنامه شوې ده چې کله هم ته اخلې چېرته به غدار شي چېرته به کافر شي چېرته به متصب شي چېرته به څه شي وروره د خپل وطن د خپل قام دومره مه سپکول مه ورکوئ
دومره مس پکوئ چې نام یې نشئ اخیستی دا خلک مونږ ته وایي چې پښتون کی بات نہیں کرو یہاں سے پاکستانی ہے کوئی سندھی بلوچی پښتون نہیں ہے دا کیسه کوي که نہیں کوي خو چې د کشمیر ورځ شي بیا چې हमारे पठान भाई लड़ेंगे پښتون भाई دلته پښتون والے دریا دی تا خو چې کوئی پښتون نہیں ہے دلته به پښتون ہے دلته پښتون ہے چې جنگ پې کوي خو چې حقوق غواړي بیا به دا خبره نه کوي دا خپل کام دومره سپکول ته مه ورکوئ چې څوک یې را نشي ستاسو بچي د خپل پهچان نه انکاري شي د خپل شناخت نه انکاري شي او ورځ په ورځ دا کیسه په مخ نه واره باقاعده دلته د دغې وطن د ژبې خبره کول په کوم مذهب کې لیکلي چې ته په خپله ژبه کښې خبره مه کوه یا سبق مه پرې ولوله په کوم مذهب کې په کوم آیین کې موجود دي دنیا خو ټوله وایي چې په خپله ژبه کې دننه چې کوې هغه ته ډېره که نه ده داسې او مونږ که دا خبره کوو دلته بیا غټ شور جوړېږي هم د پښتو دپاره خبره کول هم جرم دی او مشکلات له چا لخوا دي او خلکو لخوا دي چې هغه درته وایي چې زه ستا خیرخوا یم خیرخوا صاحب ډېره مننه ته زما خیرخوا یې په خوله مې ډېر خیرخوا یې په بله خوا چې 80,000 پښتانه مړه دي د تراګرو د لاسه یا د ریاستونو د لاسه په هغې باندې ستا بیان د اسلامات جوړ کړي ته خو صرف هلته زما خیرخوا یې چې کله زه پښتون کام په یو شي سټینډ واخلم کنې ته راشې او بیا چې نه یې پې اخلم کنې په ځای کې ستا هېڅ انصاف نه وي چېرته خو دا 1940 نه واخله تر دا 2000 یو کم شل دا کالونه څومره 80 کاله 82 کاله وخت راځي په دې 82 کالو کې یو د پښتنو اجتماعي وکړه یوه چې په هغې باندې پښتنو ته انصاف میلاوي څوک یې راته وشولی شي تاسو ناست خلک یې د ای پي ایس په بچیانو باندې په ماشومانو ستاسو زړه دردېدلی کوم به پښتون وي چې نه به یې دردېدلی نو هغه ته انصاف میلاو شو تاسو ته چا د ریاست معلومات درکړل چې څه شی و وکیل صاحب څه کمیټي څه شی احسان الله احسان مېلمه دی قرآن احسان الله احسان د پالیسي ټوله مېلمه ده زمونږ په برخه باندې ټول ریاست روانوه راته جوړ شوی دی بس نامونه او شکلونه بدل ټول کار هغه دی چې هغه کوي بیا د پښتنو اواز اوچتول دا ګناه دی په دنیا کې چېرته ظلم کېږي دلته احتجاج پرې راوباسه تا ته تکلیف نه کېږي زندهباد ډېر ښه سړی یې ډېر ښه سړی یې خو که د پښتون په خاوره بدامني وه یا ظلم کېده په هغې نشي راوځي په هغې چې راوځي اف آی آر به وي وکیل صاحب ته پته لګېږي چې څومره کسان د دې مردان ونیول شول په څه شي جوړه تاسو قسم وکړئ دا د پي ټي ایم ملګري چې په مردان کې نیولي دي دا په څه جرم نیولي دي دا یو نیم کال اول ولې نه نیول د دغو نور جرم څه شی و صرف یو جرم و چې هلته ته پښتانه وژنې ده درته وویلم چې نه ورور مې دی ورور مې دی نه به یې وژنه دا زما خپل پښتون دی مه یې وژنه دا زما وطن دی مه یې برباده خړ کمر شه دی ولې خلک ووژنه د خړ کمر په شان واقعه که نن په کشمیر برما فلسطین کې شوې وای تر اوسه پورې پاکستان میډیا کوریج به کولی خو زموږ ماشومان یې ووژل بیا یې ویل هم چې دهشتګرد وي په چیک پوسټ یې حمله وکړه 3 ورځې پسې پیسې ور تقسیم کړي 25 لکه مړو ته او 10 لکه زخمیانو نو دهشتګرد ته پیسې ورکړي زموږ ژوند وضاحت غواړي مونږ یې کوو په ارام یې کوو چا ته مو لاس نه دی اچولی د چا سره مو هېڅ تعصب نشته پنجابیان د خدای په پنجاب کې آباد لري سندیان د خدای په سند کې آباد لري بلوچ د خدای په خپله خاوره آباد لري کشمیری د خدای په خپله ورته روغه خاوره جوړوي او د کشمیر په مسله باندې هم زموږ په پښتنو کې دوی غږ جوړ کړی چې که څه وکړو بیا دې ځل موږ پښتنو ورته وویل چې یعنې د شهادت پښتنو ډېر دا وکړل دا نو تاسو موږ هم دومره ظالمان نه یو چې دا ټول جنت ځان ته وسپارئ تاسو زموږ وروڼه یې دې ځل مو قدر کوو او 80 ورځې ووتلې دې غزوه هند ته یو هم د جنت شکی نه و په
په تعداد کې هم په موږ نه زیات دي په سیمه هم ورسره ګڼ څوک ورځي نه معنا دا ده چې زه چې پښتون د خامخا لاوړ راغلي او دلته دی جنګېږو چې وجنګېږي نفس راسي بیا د دهشتګرد هم دی هغه هم دی دغه هم دی د دوی دې کړي دي هغه بدنام یې هم که د نه خپل قوم نام باندې شي اخیستی دې هر تېروه هغو ته یې دوکه ورکړې ده چې که موږ ستاسو سره یو نو خدای دې ټول هر څوک په خپله خاوره آباد لري زموږ خاوره ده هم څوک نه بربادوي موږ پښتانه که چېرته لاړلو بل چا ته مو په لاره کښې چیک پوسټ جوړ کړو یا مو د دوی په خاوره باندې ترهګر ګروپونه جوړ کړل یا مو هلته داسې د جنګ ماحول جوړ کړو موږ ګرم یو د دنیا هر قانون دی موږ ته سزا لري نور څوک چې هم نه راځي زما په خاوره ځا لوبېږي دا ناحقه خبره شوه دا غداري شوه دا غداري خو به کوو د دغې غدارۍ نه مو سر چېرته خلاصېږي نن سترګه ځینې پټه کړه چې زه یې نه کوم خو تا را روانه ده را روانه ده په هر څه باندې نن اکشن ان ایډ آف سیول پاور څه ضرورت دی چې دې کې پکې طرف دلته عدالت نشته هغه عدالتونه چې ستا کنټرول شي دي موږ هغه در سره منو ته نه ده نو خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره زه د ملګرو سره په مشوره کښې یم که چېرې سبا ممکنه شوله چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور چې کوم دا ظالمانه قانون دی د دغې د لرې کولو د مطالبې دپاره احتجاج کېدو بیا به هم ټول مشترکه وکړو موږ به په وکلا باندې هم ژغه کوو چې هغه هم په دې کې شامل شي ځکه زه یې وکیل دی د پښتونخوا د دغې خاورې زما د کلي زما د وطن که ملا دی هم زموږ د خاورې زما پښتون که بله طبقه ده یا بله پارټي ده ټول په مشترکه د خپلې خاورې سره په دې کښې دننه به اخوا دېخوا نه وي د خاورې خبره چې وي بیا به ټول یو دا به زموږ ګارنټي وي د خپل ښه ژوند د راتلونکي نسل ته دا پیغورونه ورته پاتې کېږي چېرته به دوی هم لږ داسې سرلوړی ژوند تېر خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره ډېره مننه منظور پښتون منظور پښتون در پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون در پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون पाकिस्तान का मतलब क्या बम गोली माशाल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या लाठी गोली माशाल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या लाठी गोली माशाल्लाह पुख्तून को पकड़ो